نعیم 4522.08 افغانۍ په خپل بانکي حساب کې لري. هغه 815.50 نورې افغانۍ په خپل حساب کې اچوي او بیا 300 افغانۍ له خپل حساب نه راوباسي. د هغه په حساب کې څو افغانۍ پاتې دي. نو پیل کوي له څو څخه. هغه پیل کوي 4522 افغانۍ او اشاریه نه دی خو د پول برخه ده او اته پوله او بیا دې سره څومره 815.50 افغانۍ نورې جمع کوي. نو دا دلته لیکو چې اشاریه به د اشاریې لاندې ولیکو. دلته به ولیکو 815.50 یا 815 افغانۍ او 50 پوله. دا اوس سره مونږ جمع کوو. نو دا به مساوي شي 8.05 اشاریه خپل ځای کې شوه. 2.5 او 2 دا شو 9 15 واته 14 3 یو حاصل 1 15 دلته څه نشته دی خپله صفر شو. نو دا شو 15. نو د 850 افغانیو او 50 پولو په جمع کولو سره ټول حساب کې څومره افغانۍ شوې؟ 15390 افغانۍ او 850 پوله. اوس له دې څخه 300 افغانۍ بیرته راوباسي. نو دلته ورسره لیکو چې منفي 300 افغانۍ. دلته به اشاریو نه وروسته 2 صفرونه کېدو کوم چې ځواب کې یا قیمت کې تغییر نه راولي. دا به اوس مونږه منفي کو. اوس راځو دې ځای نه پیل کوو. اتونه چې صفر لاړ شي خپله 8 پنځونه چې صفر لاړ شي خپله 5 اشاریه خپل ځای کې راښکته کوو. 9 چې صفر لاړ شي 9 چې صفر لاړ شي 9 3 چې 3 لاړ شي 0 او 5 لاندې څه نشته 5 خپله راښکته کوو. نو ځواب شو د نعیم په حساب کې څومره افغانۍ پاتې؟ 5090 افغانۍ او 850 پوله.